نامعلومه وسلوالو کندهار کې یو څارنوال وواژه. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې نامعلومه وسلوال یو څارنوال په ډزو وژلی دی. د کندهار د امنیې قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي رسنیو ته وویل دا پیښه نن 10 بجې د کندهار ښار په مرکزي سیمه کې رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه دغه څارنوال د محمد نبي په نامه د کندهار ښار دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د ناپېژانده کسانو لخوا ووژل شو. په وینا یې وسلوال د سیمې له ځایه په تېښته بریالي شوي دي. د یاد ولایت امنیې قومندانۍ ویان وویل دغه کس د کندهار ولایت په ملکي څارنوالۍ کې کار کاوه. دا په داسې حال کې ده چې په یوه ورځ کې په کابل او غور ولایتونو کې کابل ولي مرستیال او د غور ولایتي شورا مرستیال په دوه بېلابېلو پیښو کې د چسپکي ماین چاودنې له امله ووژل شول. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.